د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعه کې دغه جامعې د نصاب او د هیواد په وو زونونو کې د نویو تخصصاتو د ایجاد په حق له علماء کرامو سره مشورتي ناسته وشوه. د ناستې په پیل کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د دینی علمي ډګر د ځواکمنتیا لپاره تخصصات اړین وبلل. که یو څوک د محدث په نامه هم یو ښه قوي محدث، که څوک د فقیه په نامه یو ښه فقیه، او که څوک د قاضي په نامه یو ښه قاضي، دغسې دعوتي اړخ کې که څوک دعوت ارشاد مسؤلیت او ذمهواري پر غاړه لري، باید په هغه اسلوب او طریقو باندې پوه وي چې هغه ضرورت د رښتیا دی چې دی پکې مصروف دی. همدا ډول اسلامي بانکداري ده چې دنیا اکثره اوس په سود باندې اخته ده. دا نظام اسلامي دی، دا ملک اسلامي دی. دلته یو صفا مسلمان ورور چې دلته تجارت مخ ته وړي یا د یو مفتي سره مخ کېږي، او مفتي سره دا استعداد او مهارت چې مسلمان ته یو صحیح جواب ورکړي، نو دلته اړتیا د دې ده چې موږ دغه دیني تخصصاتو ته ښه توجه ولرو. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وویل چې د امیر المؤمنین حفظه الله د امر پر اساس به د هیواد په اوو زونونو کې نوي تخصصات ایجاد شي. اوس مې اراده دا وکړه چې په راتلونکي کال کې دا نوي کال کې چې اوس را شروع شوی دی، کوشش دا وکړو د الله تعالی په نصرت باندې چې دغه 15 تخصصه دا فعال شي. یو خو په دا دوه جامعو کې دا 15 تخصصه فعال شي، او بل د ټول افغانستان په زونونو کې دغسې جامعات د دې ایجاد وشي. نوموړي له علماء کرامو وغوښتل چې د یادو تخصصاتو د ایجاد او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې د تخصصاتو د نصاب په برخه کې خپل نظرونه ورسره شریک کړي. وروسته د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې سرپرست رئیس شیخ عبدالمالک نیازی د دغه جامعې په اړه معلومات ورکړل. موږ تقریبا 15 تخصصات لرو په دې جامعه کې چې د غیر جملې نه قضا او افتاء تخصص لمخکې نه جریان لري. په دې کال کې له خیره دا 4 تخصصات موږ نور ایجادوو، او د دې د ایجاد لپاره د امیر المؤمنین حفظه الله په سپارښتنې باندې یو تعداد علما چې د افغانستان د مختلفو نقطو نه شتون درلوده هغوی مو دعوت کړي وو، راغلي وو. دغه مجلس د علماو او له دې علماو نه د دغه تخصصاتو د اهدافو او د دغو تخصصاتو د افادیت په اړه باندې له دوی سره نظر پوښتنې وي. همدارنګه د کابل ولایت جهادي مدرسې څخه جاید عالم شیخ الحدیث محمد اسماعیل صاحب د تخصص فی الحدیث په اړه خبرې وکړې. فضائل خو ډیر دي. یو د جملې فضائلونه چې حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه په خپل کتاب تقریر بخاری کې بیان کړی ده، هغه دا ده چې علم حدیث دا یو ژوندۍ معجزه دی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ده. وروسته د کابل ولایت د علماو شورا رئیس او د جامعه شمس العلوم روحانیه مدرسې مؤسس او محتمم خلیفه صاحب دین محمد د تخصص فی التفسیر ارزښت بیان کړ. دا قرآن عظیم شان خدای پاک د ټولو انسانانو پیریانانو د مخلوقاتو د هدایت لپاره لګلی. حضرت پیغمبر علیه السلام په انساني بشري ټولنه کې استاد مقرر کړی. دا پیغمبر علیه السلام ته خدای متعال وی چې ته دا خلکو ته وایه قل انما انا ادعو الى الله، زه خلک د خدای دین ته رابولم، خو علی بصیرتین، دا تخصص مطلب تاکید علی بصیرتین، زه خلک د خدای دین ته رابولم په بصیرت باندې. همداراز د سترې محکمې د عالی تمیز رئیس شیخ محمد شریف حقانی صاحب د افتاء او قضا د تخصص پر ارزښت خبرې وکړې. اهمیت تخصص در افتاء بهتر که ظاهر می گردد در آداب فتوا و آداب مفتی و آداب مستفتی ظاهر می شود. یعنی اگر کسی افتاء و تخصص افتاء کرده باشد، او انسان آداب فتوا را خوب میداند و آداب مفتی را خوب میفهمد که چه رقم فتوا بدهد و آداب مستفتی که مستفتی باید به چه شکل فتوا بنویسه و بیاره و قبول کنه. دغه راز د کابل د علماو شورا غړي او د جامعه اسلامي محمدیه محتمم مفتی محمد زاهد عزیز خیل په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې د اسلامي بانکداري پر اړتیا خبرې وکړې. او بیا دغه معاملات چې ټول انساني بقا ورپورې ور موقوفه ده، نو یې په دې کې د ټولو نه زیات او اهم
کردار هغه بانکدارۍ ته حاصل یعنی که اسلامي ملکونه دي او که کفري ملکونه دي دا ټولو کې تجارت معاملات هغه په بانکدارۍ روان دي. وروسته د کابل ولایت د علماو شورا مالی مرستیال او جاید عالم شیخ عبدالحمید حماسی د تخصص فی الدعوت والارشاد ارزښت بیان کړ. د اسلام د دین د خبرولو لپاره درې لارې وي. د تعلیم لاره وه، تدریس او تعلیم و تعلم، جهاد او دعوت. دعوت خصوصا په نننۍ دنیا کې په یو منهجي طریقه باندې دا ډیر ضرورت شته ورته، په دې کې چې علما داسې متخصصین وي، خصوصا چې په نن معاصره دنیا کې یو سړی زندگی کوي، نو دا ورته ډیره ضرور ده چې باید دغه دعوتګر متخصص وي. د یادونې وړ ده چې د ناستې ګډونوالو علما کرامو د هیواد په 7 زونونو کې د تخصصاتو پر ایجاد خوښي وښوده او په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت د مشرتابه هڅې وستایي. هیره دې نه وي چې د ناستې په پای کې پر علما کرامو نظر پوښتنې وویشل شوې.